سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. که چیرې اسافیګس یا مرۍ چې د ژوول شوې مړۍ د انتقال یا لیږد وظیفه تر سټمک یا معدې پورې لري، د خوړو، درملو، تیزابو، میکروبونو او یا هم نورو بیلابیلو لارو په واسطه ژوبله شي، نو د ژوول شوې مړۍ د انتقال یا لیږد پروسه مختل کوي. په دې سکچ کې د نیزل کیویټي یا د پوزې خالیګاه او متعاقبا اورل کیویټي یا د خولې خالیګاه او بیا اسافیګس یا مرۍ ده چې ژوول شوي خواړه په موجي حرکاتو تر سټمک یا معدې رسوي او معده هم بیا له هضم وروسته ډوډینم یا د کوچنیو کولمو لومړنۍ برخې ته انتقالوي. ښه، که چیرې په مرۍ کې بحث کوو، نو مرۍ له اپر اسافیګل سفنکټر یا د مرۍ له پورتنۍ غوښینې حلقې شروع او تر لوور اسافیګل سفنکټر یا ګسټرو اسافیګل سفنکټر چې تقریبا له خولې 40 سانتي متره فاصله لري، دغه درمل خواړه میکروبونه کولی شي انفیکشز او انفلمیټري اسوفیګل ډسارډرز منځته راولي، یعنی د مرۍ میکروبي او عفوني او التهابي ناروغۍ. ښه، په لومړي سر کې HCl یا تیزاب که چیرې له معدې پورته شي مرۍ ته او بار بار راپورته شي، نو د مرۍ په داخلي غوښینه برخه کې د عفونتونو د پړسوبونو سبب ګرځي. ورسره هارت برن یا دلجوشي یا ریټرو سټرنل برننګ پین د سینې په قفس کې چې کوم د منځنۍ هډوکی د دې لاندې سوځنده دردونه، اسید ریګرجټیشن د تیزابو پورته راجګېدل، خولې ته ډسفیجیا د خوړل شوې یا ژوول شوې ډوډۍ بندېدل. د دې ټولو سره چست پین یا د سینې په قفس کې دردونه په ځینو مریضانو کې د تیزابو د وجې چې پورته راجګېږي قصبة الریې ته کرونیک کف د مزمن ټوخي او هارسنس اف وایس د غږ د بدلون سبب ګرځي. ګورئ، کله چې تیزاب په مکرره توګه له معدې مرۍ ته راپورته شي، پورتني ټول علایم جوړوي او بیا یې ناروغان په خپله ژبه تر موږ هم را رسوي. د مرۍ یوه بله ناروغي چې ایوسنوفیلیک اسوفیګایټس ورته وایي، په ده کې زموږ دفاعي سیستم پر مرۍ حمله کوي او د دفاعي سیستم هغه حجرات چې ایوسنوفیل نومیږي، که چیرې له مرۍ بایپسي اپټین شي د انډاسکوپ په واسطه، نو دا د هیستوپیتالوژي په میتډ کې ډیر ښه لیدل کیږي چې په سمپل کې د ایوزنوفیل حجرات زښت زیات دي. که چیرې ایوسنوفیلیک اسوفیګایټس منځته راغلی وي، په دا ډول ناروغۍ کې سولټ فود ډسفیجیا جامد مواد نښلي او ډیری وخت مریض حس کوي چې په مرۍ کې ډوډۍ نښتې ده. د سینې د قفس د دردونو ترڅنګ اوډاینوفیجیا یا دردمنه مړۍ یا کله چې ډوډۍ تیرونو دردونه کوي. د ماشومانو په دنیا کې بیا خصوصا په نوزادانو کې فیډینګ ډیفیکلټیز، د تی نرول او په ځینو حالاتو کې د شیدو استفراغ، دا د ایوسنوفیلیک اسوفیګایټس بارزه نښه ده. ټول په ریفلکس اسوفیګل ډسارډرز کې منځته راځي، یعنې د مرۍ لاندینی شیردان یا حلقه وازه شي او تیزاب پورته انتقالیږي او بیا دا ټول علایم را جوړوي. ښه، دا زموږ اسافیګس یا مرۍ ده، کوم چې په خپلو پریسټالسز یا موجي حرکاتو خواړه معدې ته انتقالوي. ډیری وخت د میډیسن یا ډرګ انډیوس اسوفیګایټس سره مخ کیږي، یعنې د ځینو درملو په واسطه ناروغیږي، خصوصا انسرټس، دا د درد دواګانې بروفین او ایبوبروفین، ورسره آیرن سپلمنټس، ځینې انټي بایوټکس لکه ډوکزیسایکلین کپسولونه، دا په مرۍ کې د مرۍ د عفونت، د انفلمیشن، د التهاب سبب ګرځي. او نښه یې څه ده؟ اوډاینوفیجیا، کله چې ډوډۍ تیرو نو دردونه کوي. ریټرو سټرنل چست پین، د سینې په قفس کې دردونه. ډسفیجیا یا د خوړل شوې یا ژوول شوې ډوډۍ بندېدل د مرۍ په مسیر کې. دغه سیمټمز یا دغه علایم کله منځته راځي؟ کله چې ناروغ د کپسول یا ګولۍ
په شکل درمل وخوري او ورسره اتومات د علایم احساس کې د ته موږ پیلز انډیوز اسوفیګایټس یا ډرګ انډیوز اسوفیګایټس وایو. د مرۍ دویمه برخه د ناروغیو انفیکشز اسوفیګایټس دی چې د میکروبونو او انتانونو په واسطه منځته راځي، خصوصا کاندیدا البایکانز اسوفیګایټس چې یو قارچیا فنګس ده. ځینې ویروسونه د مرۍ داخلي مخاط ژوبلوي لکه هرپیز سمپلکس وایرس اسوفیګایټس، سایټومیګالو وایرس اسوفیګایټس. په ویروسونو کې دا دوه ډیر شایع دي. په ځینو نادرو حالاتو کې HIV انډیوس اسوفیګایټس او ټوبرکولس اسوفیګایټس هم منځته راځي، یعنی د HIV او د ټوبرکولوسس په واسطه هم د مرۍ داخلي مخاط پړسیږي، التهابي کیږي. په انفیکشز ایټیالوژي کې ټول میکروبونه او انتانونه کولی شي د خوړو د لارې انتقال شي او سیمټمز او یا علایم جوړ کړي. مهمه علایم ډسفیژیا د ډوډۍ بندیدل او بیرته راګرځیدل، اوډاینوفیجیا د مړۍ دردمن تیرول، سویر چست پین د سینې د قفس شدید دردونه، او په ځینو حادو حالاتو کې شدید تبه، شدید استفراق او شدید دلبدي. په تشخیص او درملنه یې بیا د نورو لیکچرونو په لړ کې در سره غږیږم. مننه.